بسم الله الرحمن الرحیم. دا کوم ملګري چې موږ سره د تورخم پره لوړل کېدای شاخو د هر څه نه خبر وي، خو ډېر ملګري به داسې وي چې موږ ته په لیاره چې پاته ولګېده چې په چیک پوسټې باندې درولي دي. موږ اول بس داسې و چې مزال به دومره لرې کړی و چې نه را ورسېدلي، او چا بیا نو وخت تلو بیا موږ به چې یاره موږ به ځون ورسوي چې داسې نه لاس دوه لاس ګاډي موږ راغلي داسې رسېدلي یاست چې موږ ته د ډېډ باډي پولیس روشي او دا موږ خپل ځای ته ورسوي. ملګري پسې موږ بیا وګرځي. بهرحال موږ شاید که ورسېدلي اول خو یې ناکې لګولي او مخ ته سلیک ورپرشول نه، بیا مو ورته وویل چې سړی خو موږ خو راغلي په دغه نیت چې د ډېډ باډي ریسیو کړي. دی کو چې دا منسټر صاحب راغلی ده، شهریار افریدی راغلی ده او هغه به ډېډ باډي ریسیو کوي او په هلیکاپټر شدېږي. وي ته مې سړی چې یو وارې دی ته حواله کېږي موږ دا اورېدلي دي چې قبایل یې چا ته ورکوي نه. که چېرې ده ته ورکولی خو دا درې ورځې موږ انتظار وکړو په چارو چې ده ته یې ته حواله شوی وای او ده یې څه پرې رسولی وای. او هېڅ موږ په دا باندې اعتراض نشته. که چېرې دی ته حواله کېږي شهریار افریدي ته یا ډي سي ته یا کمشنر ته یا چې څه کیا ده از کینوس ته که هغه ته حواله کوي موږ په دا باندې هېڅ اعتراض نشته. موږ ته خپله ډېډ باډي پچار ده، خپل میت پچار ده موږ ته. بهرحال خبر مې ورولم چې دا یې راغلی چې زه ورغلم هلته که چې کوم د افغانستان د مومند قبیلې د مشرون مې لوړ وي هغه وایي چې دا میندلی موږ ده، دا نه د افغانستان حکومت میندلی ده او موږ د افغانستان حکومت ته دنده ورکړی. نو چې موږ د افغانستان حکومت ته دنده ورکړی موږ د پاکستان حکومت ته نه ورکوي. دا موږ څو د قبیلې خپله مسلې دي په خپله چې موږ یوه قبیلې ته میلاو دو موږ به خپله قبایل وروڼې ته ورکوي او موږ به چې کوم د حکومت چې کوم نمایندګون دي دا به موږ هغه ته نه هینډ اوور کوي. بیا مو چې کوم ځکه منسټر صاحب او نره چې کوم کسون وي هغه ویلوړ وي هغه ته مو دا ریکویسټ وکړو چې بھائی چونکې دی دا اصرار ده نو زه به دی سره نره مشرون بچ نه موږ سره چیف صاحب جانومات صاحب او بل مدفر ویر شو مو سره بل څوک و موږ نن لوړي دی سره مې مشوره وکړه. دی ته مې دا وویل چې یاره مهرباني وکړئ دا شی خو دی دا انسس کړو چې موږ چې د حکومت یو نماینده وي یا پشې موږ هغه ته نه حواله کوي. بیا زه واپس راغلم چې کوم دی ته مو دا خوست وکړو چې بس ټیک شوه که دی ته نه ورکوئ موږ ته راکوئ خو قبایلیات یې راکوئ چې مثال موږ خپل تو سره موږ قبایلي وروڼه خو دا یې موږ ته هینډ اوور کوي. ډیپټي کمشنر خو وایي چې مثال زه قبایل یم او زه باید سره لوړ شم په شی موږ راغلي دی چې کوم دی دا مطالبه وه چې نه شهریار وایي چې مو ته وزیر اعظم ویلي چې دا ډېډ باډي به ته ریسیو کوې او خامخا به ته ریسیو کوې دا د پاکستان د وزیر اعظم آرډر ده. مو ته وایي صاحب داسې دو چې خو تکلیف په تو تېرېږي نه تکلیف په موږ تېرېږي. دا میت دی ته توس ته نه درکوي. دی یو ور قسم کړی چې توس ته نه درکوي چې نه درکوي یا په چاره نو چې ته په دا خبره باندې ضد کې موږ به درې څلور مشرون نه را راغلي. دا مشرون ورسېدل مولانا صاحب یا او پیر صاحب یا او غونډ وي چیف صاحب حواله ده به مو سره دی به مو سره لوټ شي. موږ به میت یې ځینه راوړي دومره پسنال نه ده خو دی لاس ورته قدمینه دي موږ به یې ځینه راوړي دي ته به موږ اروړوي چې دي ته موږ اروړوي پاس بیا ټیک شوه. بیا توس چې کوم خپله سرکاري پروتوکول ده په کوم طریقه توس یوسف کې توپ ځنګوئ ورسره هغه یوسف کې توپ وکوئ ورسره موږ په دا باندې هېڅ اعتراض نشته. پولیس والا وي ورسره وایي ته مې چې دوی خدای ملګری او کولیګ و بالکل دوی بیا خپله کارویه کو. موږ چې هغه جسد درچک کړو هغه ډېډ باډي مرچکه کړه چې څه قدمه مو وخوستل چې د پاکستان حدودو ته څرنګې څه قدمه بعد داخل شوي د فوج او د شهریار دی او جاسې نه سرکور مخلوق کاځي کې موجود و. دی په زره باندې په موږ باندې موږ ته د کیر وکړه هغه ډېډ باډي موږ نه په زره یې وړه او باوجود د دې چې دومره شرم او دومره حیا په دې شي نه وه چې 2 ګنټې نه دی انتظار کړو. هغه 4 ګنټې انتظار یې کړی ده خو هغې قبایله ویل چې دا ډېډ باډي موږ توس ته درکوي نه. او بیا چې موږ ته دی حواله کړه هغه ډېډ باډي موږ راوخوستله او موږ دې له وړوله دا ډېر د افسوس مقام ده
په شهریار افریدي باندې او د پاک فوج چې کوم مازی کوي یا اسپویون کرنلون میجرون چې سنا ویلوړي پابند یا اف سی ولا یو تاج سیک وي خو بهرحال ډېر د شرم مقام دا خدا غونډې ویونه کولون ډېر د شرم مقام نه چې په پاټم شي په دا باندې په ډېډ باډي باندې د سیاست کړو او هغه ډېډ باډي میش نو وتسته ولا میش سره ځون سره بیان درول دیتا مې ولا کوله ځکه چې میش اوله نه فیصله ده شوی و چې میش د پولیس ته ورکوي چې دوی خپل سرکوري کته په وچاله هغه نه بعد به د فیملی سره او میش غونډه په شریکه ته مشوره کړې و چې میش به دیتا ولا کې د خپل جنوزه چې کوم سرکوري پروتوکول دا هغه د دوی وکړي نه بعد میش خپل جنوزه اعلان کړي بهرحال دوی وکړه ډېډ باډي یوړه لنډ کوتل ته لنډ کوتل نه دی په ځکه ځای و بدل کی وشوا خلک نه پرځدل او د سپینه خبره کړه ته مې چې سپینه خبره وکړي کپو هلیکاپټر شي وړي خو موږ به راون شي په آرام سره به ځون ورسوي که په هلیکاپټر شي مې نه وي دا ځکه یې موږ ته ولاکه چې موږ خپل ډېډ باډي یې سي نه موږ ته د ای جواب ورکول نه د نه جواب ورکولو د اخر مې هلیکاپټر ولیدو چې چک شو د دې موږ ته خبر وکړو چې ډېډ باډي مې جوړه دوی بس وروړي وي پولیس لاین ته دوی د خپل جنازه وکړو مو ته میډیا ولا مو ته کیمه خبره وکړه چې او تبه چې مخالف شو دی ازي کوي چې می شایدا او په تبه چې باندې ازي کوي جنازه وکړو وغه نه بعد می خپل جنازه اعلان دازي کوي لاس بجې اعلان شوی دا او لاس بجې باندې به ولډیز پارک د نووب مارکیټ سره سان ته چې کوم لډیز پارک ته په 6 او دا چې می سپیکولاس بجې باندې د جنازه کی او سینا ملګری چې په دا باندې می سره ډېر خلک ته تکلیف ملاو شو ډېر مشکلو چې په چیک پوسټ راولي وي بالکل مو خو په فیسبوک باندې ولیدل هغه مشر بچا یا په د غرشه پیدا لرون او هغه نر پښول او وادي کې ویرا نو پښول نو ډېر د افسوس مقام ده او بهرحال دا یو خبره نه دوی چې د اول د مارګ نو ونسا او نن پر چې څنګه واقعات وشول د یوې خبره بدل به ان شاء الله خو دې د پاکستان ریاست مستجواب وکوي او بیا یا څنګه ملګری چې تشریف وکړو څنګه چې مشکل په ملګری باندې تیر شو مې دې ډېر مشکوري او الله د توسه کا د رضات وکړو ان شاء الله دا مزال ډېر ویش ده د یوې ورځې مزال نه ده او ان شاء الله پولاس باندې ان شاء الله جمع راوي او ټول ملګری بیا لاس باندې جمع